یوه ورځ یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی. هغه ډېر وږی او د ستړیا نښې پکې ښکاره کېدې. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو کورونو ته احوال واستو چې که څه هم د خوړلو وي نو میلمه ته یې ورکړئ. خو له ټولو کورونو څخه ځواب راغی چې له اوبو پرته بل هیڅ شی نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو اصحابو ته مخ ور واړو او ویې ویل څوک شته چې نن شپه دا میلمه له ځان سره بوځي؟ الله پاک پر هغه به رحم وکړي. یو انصاري صحابي حضرت ابو طلحه رضی الله عنه پاسید او ویې ویل یا رسول الله ما سره دې لاړ شي. کله چې صحابي کور ته ورسید له خپلې میرمنې وپوښتل چې د خوړلو لپاره څه لرې؟ میرمنې وویل په کور کې یوازې د ماشومانو د خوراک په اندازه خواړه شته. صحابي ورته وویل ماشومان په یو څه مصروفه کړه او ویده یې کړه. کله چې میلمه خوراک ته کېناست ته ډیوه څراغ جوړ کړه او په داسې ډول یې مړه کړه چې میلمه فکر وکړي څراغ په ناڅاپي ډول مړ شو. بیا به موږ هم له میلمه سره په دسترخوان کینو او خوله به په داسې خورو لکه موږ چې هم خوراک کوو، تر څو میلمه په مړه ګېډه خوراک وکړي او په دې پوه نشي چې موږ وږي یو. هغوی همداسې وکړل. ماشومان وږي ویده شول. خاوند او میرمنې هم ټوله شپه په لوږه تېره کړه، خو میلمه په پوره او آرامۍ خوراک وکړ. سبا سهار چې کله دا صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په مسکا وکتل او ویې ویل تاسو بیګا د خپل میلمه سره چې کوم نیک عمل کړی و الله پاک پر هغه ډیر خوشحاله شو او ستاینه یې وکړه. په همدې مناسب د قرآن کریم دا مبارک آیات نازل شو. بسم الله الرحمن الرحیم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص. او هغوی انصار نورو ته پر خپلو ځانونو ترجیح ورکوي که څه هم دوی په خپله محتاج وي.